زه په کرکجن ماحول کې هم لیونی مینه کوم ځکه په دار شمه خو هم خبره سپینه کوم زه په ترخو حالاتو کې خواږه ستایم ستړی خو یم خو شاعري ډېره شیرینه کوم ما د خپل امن فلسفه په خپل تندي لیکلې ما د خپل امن فلسفه په خپل تندي لیکلې په زړه مې مینه هم د خپل هم د پردي لیکلې سرکشه سر مې بې له خدایه چاته نه ټیټېږي زما مزاج زما فطرت کې ازادي لیکلې سبې شمېره لیوني ستا د کمسودي خو په تول ستا د خاطر ختلي سودي وفاګانې جفاګانې د سر وخوري وفاګانې جفاګانې د سر وخوري دغه ښار کې ایمانونه په پیسو دي د دې ښار کوڅه کوڅه کې سړی خور دی د دې ښار کوڅه کوڅه کې سړی خور دی تذکرې پکې د دار او د رسودي په زړه تور او په مخ سپین ګرځي اقباله په زړه تور او په مخ سپین ګرځي اقباله بلا خلق تیروتي په جسودي ملګرو سلامونه نیکې هیلې او احترامات مې ومنئ قدرمنو خپرونه د غزلزار او زه یم ستاسو خپل ملګری غازي نادان په دغه تمه په دغه هیله چې ټول به ښه خوشحاله به یئ او د ژوند په ښو شیبو کې به یئ قدرمنو څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې په غزلزار خپرونه کې مونږ د خیبر پښتونخوا د مختلفو سیمو لیکوالانو پسې ګرځو هغې سره د هغې په ژوند او فن او شاعرۍ باندې خبره کوو خو نن مونږ سره یو داسې مستند شخصیت یو داسې لیکوال ناست دی چې د خیبر پښتونخوا بچې پیژني هغې ادبي خدمات د چا نه هم پټ نه دي ښاغلی د عدیزو د سیمې اقبال مومند صاحب را سره نن ناستې کوي نن به د دې سره د دې په ژوند او فن شاعرۍ خبرې کوو ورسره به شعرونه هم اورو د ټول نه مخکې خو اقبال مومند صاحب تاسو ته ډېر زیات هرکلی او مینه ویم ډېر احترام تاسو ته هم لرم او دې کې شک نشته چې د پښتو ادب په روزنه او په پالنه کې که د شاعر څه حصه ده خو ورسره د دې ملګرو هم چې دا نن سبا په سوشل میډیا باندې په خصوصي توګه باندې زه د ډېرو نومونه نه اخلم خو د ننني شخصیت نوم غازي نادان اخلم چې دوی دغه منډه وي دغه کړاو او دغه زیار کوي او په شاعرانو پسې ګرځي نو دا د دوی مینه ده او زه د دغه مینې ته ډېر زیات احترام لرم اقبال مومند صاحب ډېره زیاته مننه کوم ستاسو د نظر ستاسو د مینې ژوند څنګه روان دی الله پاک فضل دی بالکل ټیک ټاک درست او د ملګرو مینه ده نو په کومه ټولنه کې چې د ملګرو مینه وي نو هغلته ژوند هم دې کې شک نشته چې ښکلی او ښایسته وي الله دې همدغسې ښه د وباد ساتي ستاسو ژوند اقبال مومند صاحب څنګه چې ما وویل چې د خیبر پښتونخوا داسې بچی دی چې هغې تاسو پیژني ستاسو سره مینه ساتي خو بیا هم څه خلک به داسې چې هغې به په لومبي ځل دا به ووایو دنیا ده اقبال مومند صاحب به نن ویني دغه ملګرو سره لږ ځان معرفي کوي ډېر زیاته مننه به نو لکه څنګه چې تاسو خبره وکړه چې په خیبر پښتونخوا کې بچی نو دا خو اندازه ماته نه لګي دا اندازه به تاسو ته لګي چې کوم زمونږ ملګري دي او زمونږ شعر چې خوښوي نو هغو ته ډېره ښه اندازه لګي خو زما چې کوم خپل نوم دی هغه دی محمد اقبال مومند زما ادبي نوم دی د عدیزو سره زما علاقه ده چې کوم په کوارټ روډ باندې پراته دي او زما چې تپه کومه ده نو هغه مومند ده لکه څنګه چې تاسو ته پته چې په دې پېښور کې څنګه چې لکه خلیل دي او مومند دي او داودزي دي نو زه په دغه شاخ کې دغه مومند د تپې سره تعلق لرم زما په کلي کې هم زما سره ډېر ملګري شته لکه فضل مومند صاحب شو او زمونږ یو د پښتو ادبي ټولنه هم ده چې د هغې نوم دی آهنګ پښتو ادبي جرګه او د هغې سرپرست چې دی نو هغه فضل مومند صاحب دی او زه د هغې باقاعده صدر یم صحیح ډېره زیاته ښه ده اقبال مومند صاحب ته کله پته ولګېده چې دننه یو اقبال بل هم دی یو شاعر دی یو لیکوال دی څه ویل غواړي کومه وخت دا سوال ډېر مشکل هم دی او اسان هم دی زه خپله دا ګڼم
زه به چې حمزه صاحب سره هم کېناستم یا لطیف فهمي صاحب وخت و د اجمل خټک صاحب وخت و نو په هغه وختونو کې هم دغه سوالونه ډېر شوي دي خو زه چې خپل ماضي ته سوچ کوم او هغې ته فکر کوم نو دا تقریبا چې د شپږم اووم زمانه به په دغه کې کال چې و نو هغه 1980 او 90 دغه نه زما شاعري زه کومه او بس اوسه پورې روانه ده. ډېره زیاته ښه ده، الله دې روانه ساتي. اقبال مومند صاحب تر دې دمه څومره کار شوی دی پښتو ادب کې د چې کوم ستاسو کتابونه دي که چاپ یې هغې په اړه مو ورته لږ معلومات ورکوئ؟ زما کتاب اوسه پورې چاپ نه دی او دغه سوال زما نه ډېر ملګري هم کوي او اوس زما یو کوشش شروع دی چې زما یو کتاب انشاءالله را روان دی او ډېر زر به هغه راشي چې د هغې دپاره د ملګرو په سلا باندې د هغې نوم هم خوښ کړی شوی دی چې زما یو شعر دی چې زه باغي یم د تقلید د دایرې نه، زه باغي یم د تقلید د دایرې نه، ته زما په سوري ودرېږه چیناره. نو دغه کتاب زما چې کوم نوم دی نو هغه دی ته زما په سوري ودرېږه چیناره. راتلونکی دی انشاءالله وبشي زر به وشي. الله دې وکړي چې راشي. اقبال مومند صاحب تاسو د بلا خلکو استاد به پاتې شوي یئ بلکې یئ به موږ هم ستاسو د دغه لیکلو نه دغه شعرونو نه زده کړې کوو خو داسې یو شخصیت چې هغه ستاسو استاد پاتې شوی تاسو ته زده کړې کړي. زه خپل ځان د چا استاد نه ګڼم او نه بولم چې ګنې زه به هم د چا استاد یم خو به هر حال څو پورې چې ستاسو د دې سوال تعلق دی چې زما استاد نو زما په باقاعده طور باندې داسې استاد نشته خو حمزه صاحب چې و نو هغه خپل زه روحاني استاد ګڼم. په مختلفو موقعو باندې زما هغه سره ناسته پاسته هم شوې ده ان تر دې پورې چې د هغې کله وفات کېدو نو هم زه په هغه وخت باندې ورسره په هسپتال کې وم په لیډ ریډینګ کې چې کله هغوی اډمټ شو نو زه خپل روحاني استاد ګڼم خو هغه ته ما چې کله خپل شعر خپل غزل یا خپل نظم وښو نو هغوی به ما ته به اکثر دا خبره کوله چې هغه شاعر چې د هغه په خپل ذهن کې او د هغه په خپل زړه کې او د هغه په خپل تصور کې یو سور یي تال یو آهنګ نو هغه بیا کامیاب شاعر دی. نو په دغه وجه باندې زه دا خپل ځان ګڼم چې شاګرد زه په باقاعده طور باندې نوم خو چې کوم حمزه صاحب ته ما خپل شعرونه خول او هغې کې هم هغې اصلاح نه ده کړې خو به هر حال زه بیا هم ځکه چې زه د غوزونې کتاب به ما ډېر کتو زه خپل روحاني استاد هغه ګڼم. صحیح ډېره زیاته ښه ده. اقبال مومند صاحب کوم تنظیمونه دي مشاعرې چې کومه کېږي ستاسو هغه کومه دي کومه ټولنې دي او ستاسو پکې خپلې کومه دي؟ زه باقاعده رکن یم د ساحو لیکونکو مرکې چې کومه د قلندر صاحب د لوري دا اوس هم چلي ښه په کامیابۍ سره. د دې نه علاوه زمونږ خپله یوه ټولنه ده چې د هغې ما تاسو ته نوم ومښو چې آهنګ پښتو ادبي جرګه ده او د هغې زه باقاعده صدر یم او فضل مومند صاحب د هغې سرپرستیاله دی. د دې نه علاوه په خراسان کې یوه ادبي جرګه ده چې د هغې نوم دی اخلاص ادبي پښتو ادبي جرګه په هغې کې هم زه سرپرست اخیستی یم او فضل مومند صاحب د هغې صدر دی. صحیح ډېره زیاته ښه ده. یو پوښتنه بله کومه بیا به ملګرو سره تاسو خپل کلامونه شریکوئ. پښتو ادب کې زمونږ ځوان کل چې کوم کردار ادا کوي دغه کتابونه چاپ کېږي وخت په وخت سره دغه ادبي هلې ځلې کوي څومره حده پورې تاسو مطمئن یئ چې دې ټیک روان دي که نه؟ خوشقسمتي دا ده چې زمونږ نوی کل چې دی نو په هغې کې ډېر ښه شاعران چې کوم د کلاسیک نه به موږ راتیر شو چې کوم نوي کل شاعري ده نو زه د دې نه ډېر زیات مطمئن یم او یوازې زه نه چې ګینې زه په خپل ځان یو ډېر ښه پوهه او نقاد او محقق وګڼم خو د نوي کل چې کومه شاعري ده نو هغه په دې وجه باندې زه ورته ښه شاعري ویم چې زما په دې حواله باندې په یو غزل کې یو شعر هم شته چې ژوندون او جانان دواړه پکې ځای شو چې ژوندون او جانان دواړه پکې ځای شو د دې دور شاعرۍ کې دا کمال دی. نو په دې وجه باندې زه دا خبره کوم چې په نوي کول کې چې کوم میسج دی کوم پیغامونه دي او کوم د ژوند د چاپېر چل سره اړیکې لري او د خپل د ژوند چې کوم آه و فریاد دی ورسره د معاشرې چې کومه عکاسي ده نو زما د نوي کول ترجمانان هغه ډېر په ښه توګه باندې پالي.
ډېره زیاته مننه کوو، ډېر ښه معلومات تاسو راکړه. والمومن صاحب سره زما دغه بلا ملګري مینوال د شعر سره ستاسو مینه ساتي، نو هغوی ته به څه نندالۍ کوئ؟ نظم به پکې هم وورو خو غزلې به هم غزل به مو وایو، ملګرو ته به نظم وایو. ما سره لږه مسله دا چې ما ته د خپل غزل ټول شعرونه نه یادېږي، نو په دې وجه باندې زه لږ موبایل ته ګورم او هغه چې یو غزل دی نادان صاحب، دا خپل قیدی ذهن آزاد کما کس چلو کم. دا خپل قیدی ذهن آزاد کما کس چلو کم، وایم چې خور په سر باد کما کس چلو کم. دا چې زمونږ په سرونو څوکیدار ولاړ دی، دا چې زمونږ په سرونو څوکیدار ولاړ دی، سر چې قلم د دې جلات کما کس چلو کم. او دلته د خلقو سره نور گزاره نه کیږي، دلته د خلقو سره نور گزاره نه کیږي، ځان له یو خپل جهان آباد کما کس چلو کم. ننو د وخت د ناکړدې به اخر سو پوری وي، ننو د وخت د ناکړدې به اخر سو پوری وي، ننو سینه خپل فولاد کما کس چلو کم. او ستا د یوې مستې دانه دانه خندا په خاطر، ستا د یوې مستې دانه دانه خندا په خاطر، وایه چې دوړه خپل جایداد کما کس چلو کم. هغه چې څومره په خیرن زړه کې کینه ګرځوي، هغه چې څومره په خیرن زړه کې کینه ګرځوي، زه په یو څو ټکي ارشاد کما کس چلو کم. او دا چې په خپلو کې موږ هر وخت په شر اړوي، دا چې په خپلو کې موږ هر وخت په شر اړوي، ورکه دا جرړه د فساد کما کس چلو کم. او اقباله دا چې د سړو په صف کې بدی ښکاري، اقباله دا چې د سړو په صف کې بدی ښکاري، دغه بدذاته دمزاد کما کس چلو کم. ډېر ښه اقبال صاحب، نظم تاسو ویل، نظم به ووایم. زما دا نظم چې دی د دې عنوان دی زه شاعر یم. هو زه شاعر یم، زه د نوې زمانې شاعر یم، زه د مزدور د انقلاب د ترانې شاعر یم. ما له کره کره خبرې سپینې سپینې راځي، زه بې لحاظه په مثال د آینې شاعر یم. زما سندرې د مضبوط عقیدې سندرې، زما سندرې د مضبوط عقیدې سندرې، زما سندرې د ښې کلکې ارادې سندرې، زما سندرې د اخلاص د عقیدت سندرې، او زما سندرې د ایمان د قصیدې سندرې. زما شعرونه د غربت او د افلاس شعرونه، زما شعرونه د غربت او د افلاس شعرونه، زما شعرونه د زخمی زخمی احساس شعرونه، زما شعرونه د مظلوم د ډوب اواز شعرونه، او زما شعرونه لیونی خو لږ حساس شعرونه. ما په لمبه لمبه حالاتو کې ژوندون کړی دی، ما په لمبه لمبه حالاتو کې ژوندون کړی دی، تل مې لټون د یو روښانه سباون کړی دی، خو د حالاتو د لښکره د شکست له یرې په هر یو نن کې مې افسوس په خپل پرون کړی دی. ما همیشه د طبقاتي نظام غندنه کړې، ما همیشه د طبقاتي نظام غندنه کړې، ما د ازغو کلي کې هم د ګل پالنه کړې. هر څه کوي د چاپلوسۍ نه خو مې لرې ساتي، ما د خپل فکر د هر انداز مننه کړې. زه د راتلونکو په سرلو د پاره ژوند کوم، زه د جهان د خوشحالو د پاره ژوند کوم، زه ورورولي د خلقو غواړم په دې ویړه ځمکه، زه د وطن د ګلالو دپاره ژوند کوم. زه د جفا په خاریه خپله وفا شیندمه. نادان صاحب بند دی. زه د جفا په خاریه خپله وفا شیندمه، زه په تیارو لارو د رون فکر رڼا شیندمه، زه بدلومه د سماج دغه بدرنګه مزاج، زه د مصرې مصرې په بحر کې ښکلا شیندمه. زه دا بارود بارود فضا ګلاب ګلاب غواړم، زه دا بارود بارود فضا ګلاب ګلاب غواړم، زه د ژوندون په سیمه نوی انقلاب غواړم،
زه د فریب ماحول کې اعتماد راولم او زه د سراب میرت دریاب غواړم. زه د وفا د ویشګرانو مساوات جاړم. زه د وفا د ویشګرانو مساوات جاړم. زه په وطن کې د تیکه حالات جاړم. هغه چې ما نه زما واک په شکرانه کې نیسي، زه د هغو منجورانو مساوات جاړم. زه د خپل هر یو نازولی ارمان خون اخلم. زه په دلو غمونه د پښتون اخلم. زما په خوا کې چاپیرچل داسې د زهرو ډک دی چې پکې سا ډېره په ګرانه د سکون اخلم. زه په هر حال کې لیونی د ازادۍ ستایم. زه په هر حال کې لیونی د ازادۍ ستایم. زه په هر نظم کې کوډلې او کیږدۍ ستایم. زه د زنځیر رواج نه ځکه کرکه کوم چې د قیدي لیوني دار او تیزندۍ ستایم. زه د بربنډو ماشومانو شاعري کوم. زه د بربنډو ماشومانو شاعري کوم. زه د وطن د ملنګانو شاعري کوم. زه د زړه چاودو خواري کخو د خولو په خاطر څومره په مینه د خوارانو شاعري کوم. ما د جهان د بېوسانو د غم غر اخیستی. ما د جهان د بېوسانو د غم غر اخیستی. زما باغي تصور هر تومت په سر اخیستی. زه دا فریاد ځواني نغمه غواړم. ما په یوازې ځان د هر جبر خطر اخیستی. زه په کرکجن ماحول کې هم لیونۍ مینه کوم. زه په کرکجن ماحول کې هم لیونۍ مینه کوم. ځکه په دار شمه خو هم خبره سپینه کوم. زه په ترخو حالاتو کې خواږه ستایم. ستړی خو یم خو شاعري ډېره شیرینه کوم. ما د خپل امن فلسفه په خپل تندي لیکلې. ما د خپل امن فلسفه په خپل تندي لیکلې. په زړه مې مینه هم د خپل هم د پردي لیکلې. سرکشه سر مې بې له خدایه چاته نه ټیټېږي. زما مزاج زما فطرت کې ازادي لیکلې. مړ خو بشم خو اختلاف به د یزید کومه. مړ خو بشم خو اختلاف به د یزید کومه. د کربلا د نظریاتو به تایید کومه. چې په مسلک د محمد کې اعتراض ولري د هغو ټولو روایاتو به تردید کومه. ما ته زما شاعري دین ښایي، ایمان ښایي. ما ته زما شاعري حسن د جهان ښایي. او ما ته زما شاعري امن او امان ښایي. ما ته زما شاعري مینه د انسان ښایي. ډېر زبردست، ډېر ښکلی نظم. احترام. ډېر زبردست نظم و. غزل به ووایو. ښه جي. نادان صاحب غزل شعرونه ویمه. دا خلک خو سرونه سلامت غواړي خانجي. دا خلک خو سرونه سلامت غواړي خانجي. له مرګه هم یریږي هم جنت غواړي خانجي. او پارسا به وي زاهد خو دومره هم نه دی پارسا. پارسا به وي زاهد خو دومره هم نه دی پارسا. په میو کې د شونډو په سر ست غواړي خانجي. او دا شپږ پوټه بچې خو مې نوکر که چپړاسي. دا شپږ پوټه بچې خو مې نوکر که چپړاسي. زمونږ نه خو دفترو کې رشوت غواړي خانجي. نور خلک د اول کې په دې خپل زړه کې آباد. نور خلک د اول کړي په دې خپل زړه کې آباد. او په زړونو کې د خلکو حکومت غواړي خانجي. او دې خلکو ته چې پرې نږدې د دوی په اوږو سر. دې خلکو ته چې پرې نږدې د دوی په اوږو سر. دا خلک به د سباله د سر چت غواړي خانجي. دې خلکو ته چې پرې نه دی د دوی په اوږو سر. دا خلک به سباله د سر چت غواړي خانجي. او ماوی د انسانانو د حق بحث دی شروع. ماوی د انسانانو د حق بحث دی شروع. بهر یو خوشاټاري اجازت غواړي خانجي.
ما وی د انسانانو د حق بحث دی شروع بهر یو خوشاټار اجازت غواړي خانجي او دا بعضې خلک نه غواړي منزل پسې مزل دا بعضې خلک نه غواړي منزل پسې مزل دا بعضې خلک هر څه په قسمت غواړي خانجي دا بعضې خلک نه غواړي منزل پسې مزل دا بعضې خلک هر څه په قسمت غواړي خانجي او اقباله په رموز کې د حالاتو د طوفان په ژبه پوهېدل هم کرامت غواړي خانجي. اقبال مومند صاحب ډېر په ګران تاسو مونږ را پیدا کړي یو کلام به بلوو خجي نادان صاحب زه یو څو شعرونه د غزل وایم د هر سړي په رنګ باندې ډېر کم خلک پوهېږي د هر سړي په رنګ باندې ډېر کم خلک پوهېږي او په تول او په پارسنګ باندې ډېر کم خلک پوهېږي د هر سړي په رنګ باندې ډېر کم خلک پوهېږي په تول او په پارسنګ باندې ډېر کم خلک پوهېږي خایس له د بلال خو سجودا نظر پکار دی خایس له د بلال خو سجودا نظر پکار دی په تور او په بدرنګ باندې ډېر کم خلک پوهېږي په تور او په بدرنګ باندې ډېر کم خلک پوهېږي فریاد د موسیقۍ په ژبه ښه دی خو یارانو په سر او په آهنګ باندې ډېر کم خلک پوهېږي په سر او په آهنګ باندې ډېر کم خلک پوهېږي او دا بعضې خلک امن هم د شر په لاره غواړي دا بعضې خلک امن هم د شر په لاره غواړي په امن او په جنګ باندې ډېر کم خلک پوهېږي چې ژوند خو د دردونو د خوندونو کیفیت دی چې ژوند خو د دردونو د خوندونو کیفیت دی د ژوند په شرنګاشرنګ باندې ډېر کم خلک پوهېږي هغه خو د غمجنو لس د سر خیرونه غواړي هغه خو د غمجنو لس د سر خیرونه غواړي په دغه یو ملنګ باندې ډېر کم خلک پوهېږي او شیشه څه د اقباله خو د زړه مماثلت دی شیشه څه د اقباله خو د زړه مماثلت دی چې ماته شي په کړنګ باندې ډېر کم خلک پوهېږي ډېر زبردست اقبال مومند صاحب ډېر کلامونه بیا په خصوصي توګه ستاسو نظم د ستاینې وړ دی په اخره کې داسې څه خبره ښه خبره چې هغه تاسو زموږ دغه ولس ته کول غواړئ څه پیغام لرئ زه ولس ته دا خبره کول غواړم چې ما یو شعر لیکلی و الله دې وکړي چې هغه ماته رایاد شي چې په د هغې مفهوم به ووایم چې به هر حال شعر ماته رایاد شو موږ فن خوښوو سوری د فنکار په کاڼو ولو موږ فن خوښوو سوری د فنکار په کاڼو ولو ډولمار ته سړی نه وایو ډولکی را باندې ګران دی نو زه دا خبره کوم چې لکه زمونږ په دې سیمه کې او زمونږ چې کوم هلته وایي چې شاعران راغلي دي نو هغو په دغه شاعر او په دغه فنکار یا په دغه هنرمند کې دغه فرق بیخي نه کوي نو زه دا وایم چې دغه هنرمند ته چې کوم ژبه مونږ ورکړې ده نو دا شاعر ورکړې ده نو باید چې دغه شاعر چې دی نو هغه داسې څه لیکلو کې او داسې شعر ولیکي چې هغه عام فهمه هم وي او د عام فهمه سره سره په هغې کې څه میسیج هم وي او هغه د ژوند سره تړلی وي نو او په دې لیول باندې او په دې خبره باندې ما تاسو ته د دې نه مخکې خبره هم کړل چې دا نوی کول ماشاءالله ډېر ښه پوهېږي او ډېر ښه لیکل کوي او زه سوشل میډیا باندې هم زه کله کله ګورم یو نیم ملګری راځي او زه د هغو د شعرونو نه ډېر زیات خوند اخلم نو باید چې زمونږ دغه ټول شاعران ملګري کله چې شعر وایي نو چې داسې شعر وایي چې هغې کې د ژوند او د جانان د دواړو خبرې صرف د ګل او د بلبل خبره نه چې د ژوند سره جانان سم وچړلی شي ډېره زیاته مننه کوم ستاسو د وخت راکولو موږ سره د ناستې خوشحال شي مهرباني قدرمنو دا موږ سره د دیزو د سیمې ښاغلی اقبال مومند صاحب تاسو واورېدو د دې شعرونه بیا د دې دغه خبرې اترې د دې دغه نظم او دغه اخري پیغام انتهایي د ستاینې وړو
تر بلې مرکې مو په الله سپارم. زموږ مشر ښاغلی اقبال مومند صاحب غازي نادان په دعاګانو کې یاد ساتئ. د خدای په امان.